د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کېدو وروستی ضمانت ومنل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر له تیرو 2 کلونو راهیسې د پاکستاني ریاست د جیل تورو تنبو تر شا وخت تیروي. هغه له پاکستاني حکومت څخه د پښتنو د ژوند خوندیتوب غواړي او په همدې ننګه تل پر پاکستاني حکومت توندې نیوکې کړي. د پاکستاني ریاست لخوا په هغه دا تورونه دي چې ګواکې د پاکستان ملي مصالحو ته درناوی نه کوي، خو د پی ټی ایم مشرتابه یا تورونه تل په کلکه رد کړي او د هغه خلاصون لپاره په کراتو پلویانو سوله ییز لاریونونه وکړل، تر دې چې د هغه وروستی ضمانت هم پاکستاني حکومت قبول کړ. تمه ده هغه نږدې وختونو کې له قیده راخلاص شي. په دې تړاو مو د پی ټی ایم غړی او د رسنیو مسؤل ښاغلي فدا وزیر څخه د نظر غوښتنه وکړه. هغه وویل علي وزیر خوشی شوی نه دی، د فلال ضمانت شوی دی، نو د هغه څه قانوني طریقه وي دلته د عدالت هغه به کوي، بیا به دی ازادیږي د زندان نه. فلال یې ضمانت شوی دی په سیند کې، په کراچۍ کې په ده باندې 4 مقدمې وې، اف آی آرز ورته وایي دلته. هغه په 4 کې د ضمانت منظور شوی دی. په 3 مقدمو کې د اول ضمانت منظور شوی او د یوه بیا پاتې وه، په دې کې نن وشو. نو دی خو چې ونیول شو د هغې نه بعد پی ټی ایم 2 کاله مسلسل د راخلاصولو دپاره ډېر کوشش وکړه، په هر ځای کې جلسې جلوسونه احتجاجونه وشول او بیا په دا لنډ وخت کې اوس د روژې نه مخکې چې په کراچۍ کې پی ټی ایم تقریبا یوه میاشت هلته پرلت وکړلو، د هغې په نتیجه کې بیا هلته د سیند حکومت سره د پی ټی ایم مذاکرات وشول، په هغه کې چې مونږ کومه مطالبه ورته نیولې وه په کوم اف آی آر کې چې په هغه وخت کې دی بندي و، هغه اف آی آر بیا سیند حکومت مونږ سره په لیکلي شکل کې په یوه کاغذ باندې دا ولیکل چې دغه اف آی آر کې به مونږ ضمانت ورکوو، او کومه خزینه ججه چې وه په هغه وخت کې د هغې سره چې د علي وزیر کیس و، دوی دا هم راسره ومنل چې دا به هم مونږ بدلوو و بل جج ته، لکه هغه د عوامو او د ولس د دباو او د پرلت په نتیجه کې سیند حکومت و دې شي ته مجبور شو چې مونږ سره یې دا غوښتنې ومنلې. په هغه ټیم کې بیا د علي وزیر ضمانت وشو، مونږ خو چې دی به راخلاصېږي، خو هغه نه بعد بیا دی په دا 3 نورو مقدمو کې لکه ټوټل 4 جوړیږي. نو په دغو کې دی وار په وار چې ضمانت به یې کېدو، بیا به یې بله مقدمه په ده باندې جوړوله، جوړې به مخ شوې، خو مطلب په هغه کې به یې بیا دی نیول او ګرفتاري به یې په هغه کې د ده شو کېدله. نو فلحال خو د ده ضمانت شوی دی یا راخلاص نه دی، خو راخلاص به شي، په هغه کې څه پیسې جمع کول وي د ضمانت په توګه د عدالت سره او نور څه قانوني کاغذي کاروایي وي هغه به کېږي.